د نن ورځې درس زموږ د جمع عملیه. جمع په لغات کې یو ځای کولو ته وایي او په اصطلاح کې د څو همجنسو شیانو یو ځای کولو ته جمع ویل کېږي. هغه عددونه چې په جمع کې کارول کېږي د جمع جملات ورته ویل کېږي او نتیجه یا پایله ته د جمع حاصل ویل کېږي. د جمع لپاره د دې سمبول څخه استفاده کېږي. د جمع د عملی خواص. لومړی خاصیت د جمع په عملیه کې که د اعدادو ځایونه تغییر کو د جمع په حاصل کې کوم تغییر نه راځي. 8 جمع 4 مساوي کېږي 12 سره. 4 جمع 8 حاصل 12 راغی. دوم خاصیت که د جمع په عملیه کې صفر د هر عدد سره جمع کو د جمع په حاصل کې تغییر نه راځي. یعنی 0 جمع 4 حاصل سو کېږي 4. دریم خاصیت اتحادی خاصیت دی. اتحادی خاصیت داسې وي که موږ تاسو عددونه په دې شکل راکړی شوي چې 3 جمع 4 جمع 6 موږ داسې لیکلی شو چې 3 جمع 4 جمع 6. دا خاصیتونو ته د جمع خواص ویل کېږي. د جمع عملیه په 3 ډوله کولی شو موږ جمع وکړو: افقي جمع، عمودي جمع او خانخالي جمع. افقي جمع که دوه یا څو عددونه څنګ په څنګ باندې ولیکل شي او د دوی په منځ کې د جمع عملیه راشي دې ته افقي جمع ویل کېږي. داسې چې د دوه عددونو په منځ کې د جمع علامه راغلې دې ته افقي جمع ویل کېږي. عمودي جمع که چېرته عددونه پاس او لاندې ولیکل شي دغه جمع ته عمودي جمع ویل کېږي. لکه داسې دې جمع ته عمودي جمع ویل کېږي. او دریمه جمع چې ده هغه خانخالي جمع کېږي. لکه داسې دې جمع ته خانخالي وي. څنګه کولی شو چې عددونه جمع کړو؟ د جمع عملیې کې دې په خاطر باندې چې مونږ تیر نه وځو یا سهو نه شو لومړی لوی عدد پاس لیکو او کوچنی عدد د هغه لاندې لیکو. په ډېر دقت سره چې باید طبقه د طبقې لاندې ولیکو، مرتبه د مرتبې لاندې ولیکو، یعنی یویز د یویز لاندې او لسیز د لسیز او سلیز د سلیز لاندې تر څو پورې د جمع حاصل کې تغیر رانه شي. د 3 رقمي عدد جمع له 2 رقمي عدد سره لومړی یویز د یویز سره جمع کو. 8 او 2 0 حاصل په لسیز باندې لیکو ځکه په لسیز یویز لیکو لسیز حاصل کو. 3 او 1 4 او 1 15 لسلیز کې یو د یو خپل لیکو. دوهمه بیلګه یویز د یویز سره جمع کو 9 او 9 18 8 یو حاصل 8 او 1 9 9 او 2 11 یویز کې یو لیکو لسیز کې یو حاصل پل دی لیکو 1 2 218. که چېرته موږ ته پوښتنه پیدا شي چې د جمع عملیې په 3 شکل باندې سرته رسولې ده یا نه نو لومړی خاصیت پې تطبیق کوو. 12 یو سل 8 یویز د یویز لاندې لسیز د لسیز او سلیز به خپله ولیکو. 2 او 18 0 یو حاصل 1 او 2 2 او 3 15 یو سلو 50. په لومړي سوال کې په دوم سوال کې پایله یو شان سره نو موږ عملیه سمه سرته رسولې. کورنۍ دنده د کورنۍ دنده کې تاسو دغه لاندې سوال نه ځان سره واخلئ. د کورنۍ دندې لپاره د لاندې 2 سوال نه ځان سره حل کړئ. که چېرته تاسو ته د جمع په عملیې کې کومه پوښتنه وي نو کولی شئ چې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او موږ تاسو ته حل کړو. زموږ د یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو پورې نور خلک ورڅخه ګټه واخلي.